تاسو به خپل په شناختی کارت باندې څنګه چې کوئ چې زما په شناختی کارت باندې څومره سیمونه دي. سبا تاسو ته پته ده چې آنلاین دور دی او دوکې فراډونه ډیر زیات شروع شوي دي. نو تاسو لازمي خپل په شناختی کارت باندې چک کړئ تاسو په شناختی کارت باندې څومره سیمونه دي. کله چې تاسو چک کړئ چې دغه سیمونه تاسو سره موجوده نه چې هغه تاسو په شناختی کارت باندې راوخلي نو هغه فرنچایز ته لاړ شي او هغه بیا سیمونه چې دي هغه بند کړئ. هسې نه چې تاسو ډیره زیاته غټه مسله جوړه شي. اوس دغه سیمونه چې دي دا به تاسو څنګه چک کوئ مکمل طریقه درته ښیم سټپ بای سټپ. زه به د موبایل سکرین ته خو دا ویډیو شروع کېدو نه مخکې که په دې پیج باندې تاسو اول ځل راغلي دا پیج فالو کړئ او که دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ نو دا یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. زه به د موبایل سکرین تاسو ته به زه طریقه ښیم. ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم ګوګل کروم چې دی دا به اوپن کړئ. ګوګل کروم چې کله تاسو اوپن کړه نو دې سرچ بار کې به تاسو ولیکئ دا لینک چې دا به تاسو زه په ډسکرپشن کې راکړم. صحیح ده که تاسو په یوټیوب باندې دا ویډیو ګورئ نو تاسو ته به ډسکرپشن کې میلاو شي او که تاسو په فیسبوک باندې دا ګورئ نو تاسو ته به اولني کمنټس کې دا لینک میلاو شي. په دغه دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو داسې یو انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي. دا تاسو ښکاري دلته دغه تاسو ښکاري CNIC نمبر. دلته به خپل شناختی کارت نمبر چې دی هغه به ورکړئ. صحیح ده زه پکې خپل شناختی کارت نمبر ورکوم. د پکې ما خپل شناختی کارت نمبر ورکړ. اوس لاندې کوم دا نشان چې دی دا ویریفای سره د کومه خانه چې ده په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. اوس دا لاندې کوم سبمټ نه دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې باندې تاسو کله کلیک کوئ تاسو ګورئ دا تاسو ښکاري دا به لږ زه زوم کړم دا تاسو ګورئ دا پاسه سر کې وګورئ زما شناختی کارت نمبر دی لاندې زما په نوم چې څو سیمونه دي هغه پکې مکمل شوګر دي. صحیح ده یو جیز دی دوه ټلینار دی یو فون چې دی هغه نشتی یو زونګ دی ټوټل چې دی هغه 4 سیمونه دي. دغه طریقې سره تاسو په خپل شناختی کارت نمبر باندې خپل سیمونه چې دی هغه معلومول شي. که تاسو په شناختی کارت باندې زیات سیمونه رجسټري نو هغه فرنچایز ته لاړ شي او هغه بند کړئ. امید لرم چې دا انفارمیشن به تاسو خوښ شوي. چېرته دغه انفارمیشن تاسو خوښ شوي دا ویډیو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازه. تلوي الله په امان.